هغه مسایل بیان شوي چې هغه د مانځه نه بهر دي او د مانځه سره تعلق دی، لکه د مانځه دپاره شروط، بیا د جمع سره مونځ کول، د امامتۍ مسایل، د امام تابعداري او دا قسمه ډېرې خبرې بیان شوي. اخرنۍ خبره موږ دغه ختمه کړې وه، موږ باب ختم کړی چې باب الامامه، د امامت مسایل، د مقتدي د امام سره مسایل. اوس د هغې نه بعد مؤلف وایي باب صفة صلاة النبي صلی الله علیه وسلم. دا باب دې لپاره راوړی دی د رسول صلی الله علیه وسلم د مانځه طریقه. معنی ده چې اوس د مانځه هغه دننه چې کوم مسایل دي د مونځ کولو طریقه، اوس هغې ته ورننوتو. اول باراني مسایل بیانېدو، اوس هغه مسایل دې طرف ته توجه ساتئ نو په مسله به پوه شي. اوس هغه مسایل بیانوي چې هغه د مانځه د کیفیت سره تعلق ساتي، او دا ډېره اهمه مسله ده، ډېره اهمه. دا مونځ موږ فرض مونځ د ورځې 5 پیرې کوو، سنت ورسره کوو، ویتر کوو، نفلي مونځونه کوو، چې کم سے کم موږ ته د دې عبادت د عقیدې نه بعد د دې عبادت په باره کې ښه پته وي، ځکه چې هغه عبادت دی چې موږ یې د ورځې یو پیر نه کوو، 2 نه کوو، په مخه یې کوو. او چې دا عبادت زموږ نیمګړی، نو نور عبادتونو باره کې بیا به موږ څه ووایو؟ بله دا چې هغه عبادت چې موږ یې ډېر کوو، زموږ د الله نه امید دی چې دا عبادت به زموږ د ټولو نه ښه او الله به یې قبلوي او هغه قبول نه شي، نو دا زموږ دپاره سراسر تاوان دی. ځکه دلته داسې باب هم نه دی ایښودی چې باب په دې مسله کې د مانځه طریقه، وی باب په دې مسله کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم مونځ څنګه و. اشاره یې تعالی دې خبرې ته درکړه چې د مانځه طریقه یې زده کوې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به رجوع کړي، د هغه نه به یې زده کوې چې مونځ څنګه کېږي. دلته یو دا مسله ګوره، یعنې قرآن کې خو الله وایي چې واقیموا الصلاة، ځای په ځای مونځ قایم کوي، څنګه به یې قایمې لازم به حدیثونو ته واپس کېږي. نو چې اوس یو سړی دا وایي چې یاره دا حدیثونه چیرې دا حدیث دي او دا دغه دي او موږ یې نه منو او موږ صرف قرآن منو، دی مونځ د کوم ځای نه کوي؟ قرآن کې خو د مانځه طریقه نه ده راغلې. دویمه مسله دلته دا بیان شوه، اشاره د عنوان نه ده چې مونځ هغه د الله په نزد قابل قبول دی چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه وي. د مانځه کې تاسو د آیتونه واورېدو، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. څوک د الله سره د ملاقات امید لري د قیامت په ورځ، هغه یې 2 کاره کوي، صالح عمل به کوي. صالح عمل سلف صالحینو د تفسیر را نقل له صالح عمل هغې ته وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه وي. دویم په دې عبادت کې به د الله سره څوک نه شریک کوي، نو اخلاص او تابعداري دا د هر عبادت لپاره شرط دی. یعنې اوس موږ د ماسخوتن دا مونځ وکړو، که چا دا مونځ د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه کړی وي، اخلاص پکې نه وي، د الله نه قبلوي. او چې چا دا مونځ په اخلاص سره د الله دپاره کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه نه وي، دا مونځ مردود دی. 2 خبرې د هر عبادت دپاره دي، دا شرطونه دي، اخلاص او تابعداري. الله د قیامت پر ورځ ګوره زموږ نه دا تپوس نه کوي چې ستا مونځ د په کوم مذهب باندې و، دا تپوس الله زموږ نه کوي. الله دا تپوس نه کوي چې ستا مونځ د پلار نیکه په طریقه باندې و او که نه، دا تپوس الله زموږ نه نه کوي. دا تپوس الله زموږ نه نه کوي چې ستا د کلي د مولوي صاحب په طریقه باندې دا مونځ و او که نه، دا تپوس نه کوي. تپوس دا کېږي چې ستا دا مونځ د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه و او که نه. او واضحه ده چې د پیغمبر الله دې دپاره لېږلی دی چې دین واضحه کړي او دین بیان کړي، نو لازم به ته هغه ته واپسي کړې، ځکه چې د دین وضاحت هغه کړی دی. او صفای دا خبره په حدیث کې کړې ده، صلو کما رأیتمونی اصلي، داسې مونځ کوئ لکه څنګه چې تاسو زه به منظر لیدلی یم. ښه نو مونږ خو نه دی لیدلی، خو مونږ ته د هغه مونځ را نقل شوی دی، صحابه کرامو بیا تابعینو په دې طریقې سره ښه په سند سره دا مونځ مونږ ته را رسېدلی دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د مانځه طریقه دا وه. نو یو خو دې نه دا واضحه شوه چې انشاءالله په دې را روان درسونو کې به
د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه بیانېږي، ځکه چې مؤلف وی باب صفت صلاة النبي صلی الله علیه وسلم. حدیث یې نه دی ویلي چې دا باب دی په بیان د دې کې چې دا مونځ په پلاني مذهب په طریقه یا د پلاني مذهب طریقه یا د پلاني طریقه، او دا کتاب د حدیثونو دی، نو دی به دا طریقه د کوم ځای نه ثابتوي؟ کتاب د حدیثونو دی، نو طریقه به د کوم ځای نه ثابتوي؟ حدیثونو نه. جواب ګران وی دی مسئلې کې چې حدیثونو کتاب د حدیثونو نه به ثابت دی. بعض په موږ رد کوي وي تاسو خپل مونځ ثابت کوي د قرآن او د حدیث نه، نو د حدیث کې به دې څه ثابتوي؟ خو مونځ به راوړي که نه، او مونځ به د کوم ځای نه ثابتوي؟ د احادیثو نه. هسې دا کیدی شي یعنې کوم سړی چې دا اشکال به موږ واردوي، لکه اوس یو سړی تا ته دا وایي ته چې دا وایي چې قرآن او حدیث کې هر څه دي، نو د خپل مونځ ټول ثابت که. هسې ګوره د ده په دې سوال کې دننه دا خبره پرته ده، اگر که دی ښکاره نه وایي چې دا مونځ د پیغمبر نه نیمګړی پاتې شوی دی، بیا ښه وه چې زموږ مذهب پوره کو، ګینې ته چې د پیغمبر په طریقه روان یې ته یې ثابت که. داسې نه ده؟ د دې خبرې څه مطلب شو چې ته یې ثابت که؟ معنی دا چې نشتي، دا مونځ نیمګړی دی، خو مخه وه چې زموږ مولیانو صاحبانو بزرګانو پوره کو. دغه اگر که په خوله یې نه وي، خو د سوال دا مطلب دی وایي ته چې دا وایې چې زه قرآن او حدیث باندې عمل کوم، نو ته خپل مونځ ثابت کړه د قرآن او د حدیث نه. د دې څه مطلب شو؟ خو دا مطلب دی که نه چې قرآن او حدیث والعیاذ بالله نیمګړی دی، ته یې ثابت کړه چې دا پوره دی. هسې داسې کیدی شي چې د کوم عبادت مبارک کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک مونځ نه کوي او بلکل یې پرېږدي دی کافر کېږي، داسې کیدی شي چې د دې مونځ ټولې مسلې د قرآن او حدیث کې نه راغلي؟ یعنې بیا الله موږ رانیسي په څه کې؟ الله خو موږ رانیسي په دې کې چې ما خو تاسو ته د عبادت تفصیل په خپله هم بیان کړی دی، د پیغمبر په ژبه مې هم بیان کړی او تاسو کوتاهي کړې ده. نو چې الله موږ ته د عبادت طریقه پوره نه ده ښودلې، نو بیا رانیسي ما په څه کې؟ نو داسې نشي کېدی چې د پیغمبر نه دې مسله پاتې شوي، د الله نه دې هېره شوي، وروسته یو مولا راشي هغه ته یادوي. اخو د مولا به لازم په دین کې نه یو مسله راوباسي چې قرآن کې نشته او حدیث کې نشته او اصل په دین کې نشته، بنیاد یې نشته، او وروسته یو مولا او عالم بیانوي، خو واضحه ده چې دی کومه مسله بیانوي، نوي مسله راوباسي. که دی وایي چې نه زما مطلب دا نه دی، زما مطلب دا دی چې دغه علماو موږ ته دا دین بیان کړی د قرآن او حدیث نه راویستی، نو خو بیا قرآن او حدیث ته واپس شوې که نه. او دا خبره صحیح ده، دا خبره بالکل صحیح ده چې بغیر د علماو نه موږ په قرآن او حدیث باندې نشو پوهېدی. نو موږ د علماو قدر کوو، د علماو احترام کوو، د امت چې څومره علما امامان دي زموږ د سر تاجونه دي، خو داسې نه وایو چې قرآن او حدیث کې یو مسله نه وه دا د مولوي صاحب راویستی، نو بیا خو مولوي صاحب د ځان نه جوړه کړې ده. نو انشاءالله د راروان یو څو ورځو کې به انشاءالله د هغه مانځه طریقه بیانېږي چې هغه د چا وه؟ هغه د رسول صلی الله علیه وسلم وه. او انشاءالله زه به کوشش دا کوم چې هره مسله تفصیلا بیان کړم او واضحه بیان کړم چې موږ په خپل عبادت باندې پوه شو، او چې کله الله ته ودرېږو مونځ کوو، او زموږ یقیني 100% چې زما د مانځه طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې په شان دی. عبادت چې شکي سړی کوي د عبادت مزه نه کوي، یاره کیدی شي او کیدی شي نه، عبادت داسې کوو چې ته په یو رڼا یې لیکیایې، نور د سره یو نور علم ته وایي ته عبادت کوې، ته په رڼا کې چې او دا یقیني خبره ده کوم کار چې زه کوم دا په دین کې ثابت دی، او بله ته څوک څه ویلی هم نه شي. اوس ګوره کوم سړی چې یو نوی کار کوي په دین کې که نه، دی د خپل کار پټۍ را پټۍ ټول، او کله یو څه کله بل څه، ځکه چې ده ته په خپله پته ده چې زما دا کار داسې مثالي دی لکه د جولا کور. او چې کوم سړی په دلیل او په علم او په رڼا کې لګیایي، دی په خپل عبادت مطمئني، خپل عبادت پټۍ را پټۍ نه، ولې پټۍ او تا سره دلیل دی، او ولې یریږي او تا سره دلیل دی، او ولې شکي او تا سره دلیل دی. نو شک، یره، پټول دا هر څه هله انسان ته راځي چې کله انسان په خپل عبادت باندې پوهه دی. دا چې مشران یې لیدلي دي، مشرانو کړی ده. ما تاسو ته که څه ویلي، یو ورځ ما مخکینۍ خبره ده، یو ورځ ما یو جومات کې مونځ کوو، سهار مونځ،
نو سنت رانه پاتې شوي نو د هغه مې سهار منځه نه بعد کول. جومات خالي شوی او تقریبا یو سپین ږیری ناست و زما خوا ته راغی، دوا سلام یې وکړو. نو په هغه ورځ ما کمیس پرتوګ اچولی و، زه یې وپېژندم چې دا پښتون دی. راغی ما سره کېناستو، څنګه یې ښه ما ښه. تا وی د پلار نیکه نه تپوس کړی دی چې ته چې په کومه طریقه مونځ کوې؟ تا وی د دې معلومات کړي دي؟ نو ما اوس دا سپین ږیری دی چې زه په کوم دی په 15 منټه کې او په 10 منټه کې نه پوهېږي. بعضو ته خو په کلونو بیان وشي، هغه خپله خبره کوي. نو هغه ته ما دا ووایي ما پلار نیکه راته ویلي چې داسې کوه. غلی شو چې دا خو ټول په دې جاکټ کې ورننوتي، بیا یې څه ونه وي. نو اوس ګوره یعنې یو سړي نه په منځه کې غلطي وشوه، ته پسې ورغلې، ته ورته دا ووایې ایا تا چې دا کومه طریقه وکړه دا دین کې شته؟ سوال دا پکار دی. تا چې دا کومه طریقه وکړه دا په دین کې شته؟ سوال دا پکار دی. نه، تا چې دا کومه طریقه وکړه دا پښتانه کوي؟ نو الله ما نه خو د پښتنو تپوس نه کوي چې ته ما ته وایې چې پښتانه کوي. او دا تا چې کومه طریقه وکړه دا ستا پلار نیکه کړې ده؟ الله خو ما نه د پلار نیکه تپوس نه کوي. که زما پلار نیکه کړي ده یو ډېر ښه یې کړي دي، که نه یې ده کړي د هغوی نه کوتاهي شوې ده، الله دې ورته معاف کړي. دا حقیقت دی. په حقیقت سترګې پټول دا په زور